یتیمه جینۍ چې پلار به وفات شو او دا به نابالغه پاتې شوه، نو دا به د خپل ولی په تربیت کې اوسېده. بیا دغه ولی مثال په طور باندې تره یا د تره زوی د دې جینۍ مال جیداد ته به کتل چې د رشتهدارۍ په وجه د نابالغه د دې تره سره یا د تره د زوی سره په مال کې به شریکه وه. نو دوه صورته پیش کېدل، یو دا چې د دې ماشومې جینۍ دا ولی دا سرپرست د ده به د دې جینۍ حسن او جمال هم خوښو او د دې مال به هم خوښو، نو په معمولي غوندې مهر به یې ورسره نکاح وکړله او د دې جینۍ خو بل څوک تپوس پوښتنې والا ونه چې د دې حق وغواړي، نو په معمولي مهر باندې به ځان ته په نکاح کړله. که د تره زوی نو ځان ته به یې په نکاح کړله، که ترو نو زوی ته به یې په نکاح کړله، او د ماشومې خو به څوک تپوس والا ونه، نو معمولي مهر باندې به یې په نکاح کړه. کله به داسې وشو چې د دې یتیمې جینۍ حسن او جمال خو به یې خوښ نه و، خو د ولي په زړه کې به دا خیال راته که بل چاله په نکاح ورکړمه نو د دې د مال تپوس پوښتنه به رانه کوي او د دې مال به زما د قبضې نه وځي، نو دویم شریک به راسره په مال کې پیدا شي. نو د دې مصلحت په وجه باندې خوښه به یې نه وه، خو په نکاح به یې کړله. دې جینۍ سره به یې څه مینه نه وه، خو د مال د وجې به یې په نکاح کړله. نو الله پاک دا آیاتونه راولېږي چې که تاسو سره دا یره او خطره وي چې د یتیمو جینکو په باره کې به تاسو انصاف ونه کړی شئ، د دوی د مهر او د دوی سره د ښه سلوک معامله کې به درنه کوتاهي وشي، نو دوی سره نکاح مه کوئ، بلکې نورې زنانه چې تاسو له کومې جایزې دي او ستاسو خوښې دي هغه په نکاح باندې واخلئ. نو دوه په نکاح والئ، درې په نکاح والئ، څلور په نکاح والئ. نو سړي دپاره اصیل سړي دپاره د څلورو بیبیانو اجازت میلو شو او د غلام دپاره د دوو بیبیانو اجازت دی. د یتیمې جینۍ سره د نکاح کولو دریم صورت به دا چې دا یتیمه جینۍ دا به یې خوښه هم نه وه د شکل نه، حسن جمال به پکې نه او مال سره هم د دې متولي د دې سرپرست څه مینه نه وه، نو دا جینۍ به یې بل چا له ورکړله. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې واقعه داسې پېښه شوې وه چې د یو سړي زیر نګراني یتیمه جینۍ وه او د هغې باغ و، نو دا یتیمه جینۍ په دغه باغ کې شریکه وه. نو دغه سړي د دغه یتیمې جینۍ ځان سره نکاح وکړله او جینۍ له مهر ورکولو په ځای باندې د هغې باغ یې ځان ته کړ. دې له څه مهر چې ورنه کړل او د هغې هغه باغ یې ځان ته کړ. آینده خیر ښېګړې ته کتل پکار دي، داسې نه چې د کم عمر هلک وي او یو زره هغه ورته په نکاح کړي شي، دا د څه په لالچ باندې د یو جینۍ سره مال دی، نو دا به بهر لاړ شي، نو مال به لاړ شي. یو ماشوم ته په نومې کې دا د دې فلاني ماشوم شوه، د جینۍ عمر زیات وي او هلک وله یو ماشوم پاک، نو د عمر مناسبت ته کتل پکار دي. او داسې هم نه چې یو ماشومه جینۍ پاتې وي او چې ته د پلار همزولې وله وګورې هغه ته یې ورکړي، نو د دې ماشومې یتیمې آینده ژوند ته کتل پکار دي، د عمر مناسبت پکار دی. د پیغمبر علیه السلام لور بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د 15 کالو وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اغوستله، پیغمبر علیه السلام ورنه کړله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اغوستله، پیغمبر علیه السلام ورنه کړله. د الله حکم مو ورکوه. علي رضی الله تعالی عنه کشر و، شرمېده خو هغه مطالبه وکړله، الله حکم وکړ ویې ورېږه. د علي رضی الله تعالی عنه عمر 21 کاله و او د فاطمې بی بی عمر 15 کاله و، یو بل سره مناسبت یې و، الله حکم وکړ نکاح وله وکړه. بالغه جینۍ چې پلار یې وفات شوی دی، نو اگر چې دا د بالغ کېدلو په وجه باندې خود مختاره ده، د نکاح باره کې اختیار شته، خو جینکې د حیا د وجې نه عادتا خپله نکاح په خپله باندې نه کوي، خبرې نه کوي، نو د خپل ولی او د وارث په ذریعه باندې نکاح کوي. نو ولی له پکار دی چې د دې یتیمې یا د دې بالغې جینۍ خیال وساتي. امتي دپاره د څلورو بیبیانو اجازت شریعت کړی دی، او پیغمبر علیه السلام دپاره د څلورو حکم نه دی، د زیاتو حکم دی. دا د زیاتو نکاحګانو مسله یوازې زموږ د شریعت نه ده، زموږ د شریعت اسلامي نه مخکې هم ګڼې بیبیانې په مختلفو اوقاتو کې مختلفو وطنونو کې شوي دي. ټولو مذهبونو کې ګڼې بیبیانې جایز وي، عرب، هندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ، دې کې به خلکو ګڼې بیبیانې کولې. د یورپ خلکو د ګڼو بیبیانو کولو باندې پابندي لګولو کوشش وکړو، خو د هغې نتیجې خرابې راووتلې. نو اخر کې فطري قانون اپې غالب شو،
نو غیر مسلم پوهان هغوی دا اقرار کړی دی چې اسلام کم قانون جوړ کړی دی د تعدد ازواج دپاره مناسب دی. شریعت د ګڼو بیبیانو اجازت وکړو خو پابندي پکې ولګوله چې د څلورو نه زیات نه، او بل چې څلور بیبیانې څوک کوي نو هغه به پوره حق ادا کوي، په هر لحاظ باندې حق به ادا کوي. نو هسې نه چې سړی ګڼې بیبیانې وکړي او بیا ورته نه ګوري، بیا حق نه ادا کوي. او عدل او انصاف شریعت په دې باندې تاکید کړی دی چې د چا دوه بیبیانې دي، درې دي، څلور دي، نو دوی به عدل او انصاف کوي. او که عدل انصاف نشي کولی نو بیا یوه وکړه. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة یوه. د اسلام نه روان دی عربو کې ګڼې بیبیانې به خلکو کولې. دا آیات چې نازل شو دغه وخت کې یو سړی راغی غیلان ابن اسلمه ثقفي مسلمان شو. دغه وخت کې د ده په نکاح کې 10 بیبیانې وې، هغه 10 بیبیانې مسلمانانې شوې. نو پیغمبر علیه السلام د قرآني حکم مطابق دته حکم وکړو، وی په دې 10 کې ځان له 4 خوښې که دا پرېږده او دا شپږ چې دی دې له طلاق ورکړه، ازاد یې کړه. غیلان ابن اسلمه ثقفي د الله د حکم مطابق 4 ځان سره پرېښوي او نور یې له ځان نه جدا کړي. د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دې 4 له بیا طلاق ورکړ. غیلان ابن اسلمه دې 4 له طلاق ورکړ او ټول مال خپل زامنو کې تقسیم کړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې خبر را رسېده دا سړی حاضر کړ، وی تا خپلو بیبیانو له طلاق ورکړ دا دې لپاره چې د میراث نه محروم شي، نو دا تا ظلم کړی دی، فوراً د دې طلاق نه رجوع کا او د زامنو نه مال واپس واخله، او که داسې دې ونه کړل نو سخته سزا به درکړم. قیس ابن الحارث الاسدي رضی الله تعالی عنه دې چې مسلمان شو وی زما په نکاح کې 8 بیبیانې وې. پیغمبر علیه السلام ته چې مې ذکر وکړ راته وی چې 4 ته ځان سره وساته او دا باقي پرېږده. نوفل ابن معاویه دهلوي رضی الله تعالی عنه دې چې مسلمان شو د ده په نکاح کې 15 ښځې وې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل یوې له طلاق ورکړه. نو د اسلام نه مخکې ډېرې ډېرې بیبیانې خلکو کولې خو حد نو مقرر، اسلام پکې د 4 حد مقرر. اوس د پیغمبر علیه السلام دپاره 4 نه ډېرې دي. نو د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک سراسر رحمت او برکت دی، او د پیغمبر علیه السلام د راتلو دنیا ته اصل مقصد د خدای پاک حکمونه رسول، د دې امت صفایی کول، تزکیه کول، د غټ مقصد. د پیغمبر علیه السلام د اسلام تعلیمات قولا او عملا په دنیا کې خواره کړي دي. خپل پیغمبر علیه السلام ښودنه به هم کوله، عمل به هم کو. نو د انساني زندګۍ یوه شعبه هم داسې نه ده چې په هغې کې به د پیغمبر علیه السلام د رهبرۍ ضرورت نه وي. یعنی هر وخت کې، هر زمانه کې، هر شعبه د زندګۍ کې د پیغمبر علیه السلام رهبري پکار ده. لکه د سړو دپاره د جماعت د مانځه خبره ده، نو هغې کې هم رهبري پیغمبر علیه السلام کوي. او که د بیبیانو سره د تعلقاتو خبره ده، د بچو د پرورش خبره ده، نو دې کې هم د پیغمبر علیه السلام رهبري پکار ده. نو هر شعبه کې پیغمبر علیه السلام رهبر او رهنما دی. په کور کې دننه د امت د بیبیانو سره به د امتیانو څه حال وي، دغه ځای کې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات پکار دي. اوس دا د کور خبرې دي، د کور د خلکو نه غیر بل څوک نشي کولی. نو پیغمبر علیه السلام ته الله د ګڼو بیبیانو حکم کړو چې دوی سره کورني حالات هغې کې چې د دین کوم احکام دي دوی سره زود کا، دوی به امت سره زود کړي. نو کورنۍ مسلې بې شمېره د هغې تعلیم او تبلیغ ضرورتو نو پیغمبر علیه السلام ګڼې بیبیانې کړي دي. صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا احکام، مسائل، اخلاق، آداب دې باره کې 2210 روایات راغلي دي. 2210 روایات راغلي دي. احکام پکې دي، مسئلې پکې دي، اخلاق پکې دي، آداب پکې دي، سیرت د پیغمبر علیه السلام پکې دي. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 378 روایات د دې نه راغلي دي. او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا هغې چې کومې فتوی جاری کړي دي د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروستو، هغې نه ځان له کتاب جوړېږي، هغې دومره فتوی جاری کړي. بیا د کوم ځای نه زده کړي دي؟ پیغمبر علیه السلام. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د دې فقه او فتاوی هغه هم زیاتې دي. شاګردان یې د 200 لږ بګ دي. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروستو 48 کاله دې علم خور کړی دی. 48 سال دې د دین علم خلکو ته ښودلی دی. دا مسئلې په کور کې د پیغمبر علیه السلام نه زده کړې شوي. نو دا د مثال په طور باندې د دې 2 بیبیانو اجمالي حال چې د نورو تفصیلي حال شروع شي
نو د دین ډېره لویه حصه چې هغه کور کې دننه د هغې زده کړه کیدی شي هغه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په ذریعه باندې امت ته رسېدلي دي. نو پیغمبر علیه السلام که ګڼې بیبیانې کړي دي نو نفساني خواهش باندې نه دي کړې بلکې دینی مقصد باندې کړي دي چې د دین مسلې خلکو ته ورسي او نفساني خواهش پکې نشته دی. ځکه پیغمبر علیه السلام معصوم د ګناه نه پاک د قریشو په مخ کې زندګي تېره کړې ده. د 25 کالو په عمر کې د یو پوخ عمر زنانه سره نکاح کړې ده خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې هغه د 40 کالو وه پیغمبر علیه السلام د 25 کالو. دغه عمر کې هم په میاشتو غار حرا کې به وخت تېرو عبادت به کو. نورې نکاحګانې نه وې 50 کاله عمر پورې پیغمبر علیه السلام بلې بیبي سره نکاح نه وه کړې. دا د ځوانۍ د نوجوانۍ موده وه د مکې د خلکو په مخ کې وه. نو د مکې مکرمې کافرانو پیغمبر علیه السلام ته هر قسمه الفاظ ویلي دي. چا ورته جادوګر ویلی دی، چا ورته شاعر ویلی دی، چا ورته لیونی ویلی دی، چا ورته دروغجن ویلی دی، هر قسمه الزامات یې لګولي دي. خو دا چا نه دي ویلی چې نصراني خواهش باندې دونه ودونه یې هم کړي دي. یعنې هغه خلکو دا اعتراض نه دی کړی او نه دا اعتراض دی. نو د ځوانۍ 50 کاله عمر په تقوا کې تېر شوی دی. د دنیا د خوندور څیزونو خوند یې نه دی اخیستی، ځان د عبادت کې مشغول دی. نو که نفساني خواهشات وې نو دقه زمانه وه د 25 سال نه 50 سال پورې صرف د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره د هغې د وفات نه وروستو بیا د سوده بیبي عایشه بیبي رضی الله تعالی عنهما دې سره ودونه شوي دي. او سوده بیبي خو د پیغمبر علیه السلام کور ته راغلې ده او عایشه بیبي ماشومه وه هغه د پلار په کور کې نکاح وشوله او د خپل مور پلار په کور کې. بیا په 2 هجري مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام کره عایشه بیبي راغلې ده او په دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر 54 کاله او 2 بیبیانې د پیغمبر علیه السلام دغه وخت کې وي. دې ځای نه د بیبیانو د ګڼوالي خبره شروع شوه. مخکې خو یوه او 54 سال عمر کې 2 بیبیانې. یو کال پس حفصه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه. بیا څو میاشتې پس زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او دا 18 میاشتې د پیغمبر علیه السلام نکاح کې بیا وفات شو. د یو قول مطابق 3 میاشتې د پیغمبر علیه السلام نکاح کې بیا وفات شو. بیا 4 کال د هجرت کې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه. 5 کال د هجرت کې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه. دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر 2 کاله نو په دې دومره عمر کې د پیغمبر علیه السلام 4 بیبیانې وې او امت ته د 4 بیبیانو اجازت و. 2 کاله عمر کې د پیغمبر علیه السلام 4 بیبیانې وې او د امت ته د 4 بیبیانو اجازت. دې نه پس جویریه رضی الله تعالی عنها او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوله او بیا د صفیه بیبي سره نکاح شوې ده. نو خلاصه دا شوله چې 54 سال عمر پورې صرف یوه بیبي سره یې ګزاره کړې ده. د پیغمبر علیه السلام عمر 25 د خدیجې بیبي سره 4 کاله او بیا سودا بیبي د 58 سال عمر کې 4 بیبیانې شوې او باقي 2-3 کاله کې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې راجمع شي. نو که پیغمبر علیه السلام نفسانی خواهش لره نو ولې به قرآن دا آیات پابندي لګوله چې لا یحل لک النساء من بعد دې نه پس له نور حلالې نه دي خو خپل خواهش به یې پوره کړو. نعوذ بالله من ذلک خواهش پکې نو نفسانی خواهشات. او که د انصاف په نظر وکتې شي نو پیغمبر علیه السلام ته الله پاک د 4,000 پهلوانانو طاقت ورکړو نو کم از کم 4,000 بیبیانې به یې کړې وې ونه نه یې کړې. پیغمبر علیه السلام ته د 4,000 پهلوانانو طاقت الله ورکړ. نو چې امتي له د یو امتی له د 4 بیبیانو اجازت وي نو چې پیغمبر علیه السلام کې د 4,000 سړو طاقت و نو 14,000 نه نو 4,000 نو 4,000 هم نه کړي. 9 بیبیانو د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې 2 وفات شوې وې نو ټول 11 شوې. دې نه زیاتې نه دي کړي. پیغمبر علیه السلام یوه بیبي کړې ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې هغې سره خپل ماشوم بچی هم راغلی دی د ابو سلمه زوی. نو اوس د کونډې سره نکاح او هغې سره د بل مړ خاوند بچی راتل د دې هدایات اسلام څه ورکوي. نو که پیغمبر علیه السلام نه وي کړی نو امت ته به څه پته لګېدلې وه. نو پیغمبر علیه السلام د پرکټي پرورش هم کړی دی. دا د پیغمبر علیه السلام پرکټې دی. ځان سره به یې یو ځای ډوډۍ ته کېنو څوک به کېني داسې پردی بچې ځان سره یې یو ځای کېنو. نو دی وایي عمر ابن ابي سلمه نومې دی. وی پیغمبر علیه السلام سره ناستم هر طرف ته مې په لوښي کې ګوتې والې. وی ادب یې راته وښو چې سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. بسم الله ووایه پخي لاس خوره او خپلې مخې ته خوره. آداب یې ورته وښول. نو د پیغمبر علیه السلام د ګڼو بیبیانو ډېر مقصدونه دي
دینی مقصدونه دي د الله په حکم باندې کړي دي. بیا لازمه خبره دا ده چې کوم سړی ګڼې بیبیانې کوي واجب دي په ده باندې چې خوراک څښاک به یو شانتې ورکوي، که پیسې وي یو شانتې به ورکوي، که جوړې جامې راوړي یو شانتې به ورکوي، او که شپه تېرول وي نو یو شانتې به وي، یوې سره یو شپه بلې سره یو شپه. او کوم سړی چې دوه بیبیانې درې څلور بیبیانې وي او دې انصاف نه کوي د ده نیم بدن به فالج وهلی وي، د قیامت پر ورځ باندې مفلوج به وي. او چې کله سره زیاتې کېږي نو هغه ټوله شپه او ټوله ورځ خیرې کوي. یوې ښځې له چا تسلي ورکوله چې خیر دی خفه کېږه ما که تا ته ښه نه ګوري او هغه بلې ته ښه ګوري نو د دې وایي دا نتیجه یې چې دی به د قیامت په ورځ باندې نیم بدن به یې څښا وي، هغې وایي خدای دې ټول څښا کړي. راخیرېږي نو ځان ازاري کوه ما، انصاف به کې. نو انصاف ګران کار دی. یو د زړه بې اختیاره مینه ده هغه د چا په وس کې نه ده، نو دغه بې اختیاره مینه باندې نیولې وي خو اختیاري طور باندې چې څومره ستا اختیار دی نو عدل او انصاف به کې. نو پیغمبر علیه السلام د خپلو بیبیانو سره مکمل عدل کړی دی، انصاف یې کړی دی. خو بیا هم د عایشې بیبي سره د زړه مینه یو پوټې زیاته وه، نو په هغې د الله نه معافي غواړي. اللهم هذا قسمي فيما املكو، یا الله دا خو زما برابروالی او تقسیم دی چې څومره زما اختیار دی، فلا تلمني فيما تملك ولا املكو، نو ما مه ملامت کوه، ما مه نیسه په هغې چې تی مالک یو زه مالک نیم، زما اختیار کې نه ده. نو پوره برابروالی کول په دې باندې څوک قادر نه دي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، الله فرمایي وی تاسو طاقت نه لرئ چې د دوو بیبیانو په منځ کې به عدل او انصاف وکړئ. فلا تمیلوا کل المیل، نو یوې طرف ته بالکل جھکاو مه کوه، یوې ته مایل کېږه مه چې دا یوه پرېږدئ او یوه دې ښه دی. نو عدل او انصاف ګران کار دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دوه بیبیانې وې، بچي نه وو، د هغه دوه بیبیانې وې. نو هغه چې به کور ته څه شی راوړه یو تله یې ځوړنده کړې وه، میزان عدل یې هغې له نوم ایښی و، په تله کې به یې دواړو طرفو ته څیزونه واچول چې مساوي به شو، بیا به یو د یوې له ورکه بل بلې ده. د دویمې درېمې څلورمې ښځې ضرورت کلی چې د سړي یوه ښځه وي او هغه د ده پوره حق نشي ادا کولی، پوره خدمت نشي کولی، نو د خدمت دپاره دویمه درېمه څلورمه یا بچي یې نه وي، نو چې بچي نشته د دې نه نشته نو کېدای شي دی بلې نه وشي، نو دی بلې نه نشته بلې نه وشي، نو په دې تمه باندې دویمه درېمه څلورمه به وکړي چې بچي مې وشي، چې د چا بچي م شته او مخکینی بیبي یې حق م ادا کوي نو بیا دویمې ته ساجت دی. یا یو سړی داسې دی چې هغه له خدای قوت دومره ورکړی دی چې هغه وایي که زه بل واده ونه کړم شاید چې د ګناه کار کې به مبتلا شم، نو داسې سړي له بیا پکار ده. خو عدل او انصاف پکې ډېر ضروري دی. بیبیانو ته مهر په خوشحالۍ باندې ورکړه، دا مهر د بیبي دی حق دی او سړی به مهر ورکوي. نو د جاهلیت په زمانه کې به ظلم دا کېده چې مهر د جینۍ حق و هغې له به یې نه ورکو، بلکې د جینۍ چې کوم مشرانو هغوی له به یې ورکو، د خاوند نه به یې واخیسته. نو دا سراسر ظلم و. د دې ظلم د دفع دپاره قرآن حکم راولېږه وآتوا النساء صدقاتهن نحله، دې بیبیانو له یې ورکې، د بیبي پلار له یې مه ورکوه. بعضې ځایونو کې زنانه خرڅېږي، نو دا خرڅول ظلم دی، په دې دا پیسې اخیستل حرامې دي. یو سړي یو جینۍ وغوښتله، پخوانۍ زمانې خبره ده نو په 3000 روپیو یو میخ یې ترې غوښته، نو هغه جرګه جوړه کړله چې 3000 روپیه به ورکړم خو دا میخه دې نه اخلي رانه. دا جرګې مشر وایي چې زه ورغلم نو ما ورته نصیحت شروع کړ چې دا لور خور خرڅول او په دې پیسې اخیستل دا ظلم دی. وی هغه راته وایي چې ولې د دې ابۍ موږ له چا هسې راکړې وه سر، بیا مې ورته چې هغوی خو در باندې ظلم کړی نو ته خو ظلم مه کوه که نه. وایي چې ښځه پرېږده دا په دې پیسې نه اخلمه، خو دې چې د پیدایش نه تر اوسه پورې څونه خوراک کړي حساب کتاب وکړه څونه پرې لګېدي خوراک یې که نه. یا اخر کې مې ورته وایي چې دا حرامې پیسې والې نو په دې قبر کې به درز دروز وي والته کول وي کنځلې وکړي چې د دې قبر داسې داسې وکړمه چې په هغې کې درز دروز وي. جاهل د جهالت خبرې کولې. نو جینکۍ خرڅول حرام ناجایز. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، نو د دې ښځو نه دا مهر نه دی ته پلار اخلي او نه دی ته خاوند اخلي او نه دی ته سخر اخلي. او کله داسې وشي چې مهر خو ورکړي مقررتیا وشي خو بیا سړی راشي او دوړه دبو شروع کړي چې دا مهر به راته بخې مهر به راکې، دا مهر ترې نه غواړي. نو اوس که دا مهر ولا دا سړی ولا دا ښځه پرېږدي نه، ښځه وایي زه مهر غواړم، نو بس والته کور او جنګ جګړې دي، کور نه به دوزخ جوړ شي. او که ورکوي نو د دې زړه چوي وی اگر کچھ منہ سے کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپکا ہی رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے.
ښځه وایي که چپ پاتې کېږم مهر رانه ټول اخلي که ترې غواړم کور مې روانېږي د مجبورۍ نه پرېږدي ورته زړه یې نه دی دې سړي دپاره دا حلال نه دي دا بخښنه چې ښځې باندې تماچه کېږي چې دا هر څه راته وبخو دسخط وکړو ګوتو لګوه دا ظلم دی دا بخښنه نه ده د قیامت په ورځ به د دې تپوس کېږي په خوشحالۍ وله ورکه نحله په خوشحالۍ باندې به یې ورکې ته په خوشحالۍ ښځې ته مهر ورکه به یې خپله قبضه کې والي تا سره ژوند ښه تېرېږي په خپله به یې درله درکړي واخله ستا شو تې ته مه غواړه او چې زامن دې پیدا شي د هغوی ودونه کېږي نو دا ښځه په کالو مالو څه کوي همدا خپل کالي په خپله راولي خاوند دی ورکړي زه د فلاني د واده چې کښېنه دا پکې ولګوه هم تا ته بیا پرېږدي دقه وخت کې دا اوس په خپله رضا ورکوي او دا ته چې مخکې غواړې نو دا ظلم دی نو په ظلم اخیستل حلالېږي نه پیغمبر علیه السلام فرمایي الا لا تظلموا خبردار شه ظلم مه کوئ الا لا يحل مال امرئ حلال نه دی مال د یو بنده الا بطیب نفس منه مگر د هغه په د زړه په خوشحالۍ باندې جایز